هغه جنۍ سره چې کوم دکاندار دغه غلط کار کړی و د هغې بله ویډیو هم راغله. په دغه نوي ویډیو کې ښکاري چې هغه دکاندار دغه جنۍ ته د پردې له شا اشاره کوي او هغه ځان ته ورغواړي. دغه جنۍ ته د دې په خاطر د پردې شاته اشاره کوي او هلته یې په چل بیایي او ورته وایي چې زه تاته نوی سامان درښیم او هلته ورسره همدغه غلط کار کوي او د دوی دا هر څه هم په ویډیو کې ریکارډ شوي دي او دغه نوې ویډیو یې هم اپلوډ شوه. ملګرو په دې ویډیو کې د دوی دغه نوې ویډیو هم د تاسو سره شریکوم. په ویډیو کې تر پای را سره پاتې شئ چې همدا ویډیو هم وګورئ او پخپله د دې ذلیل دکاندار په دې کار قضاوت وکړئ. ملګرو څو ورځې مخکې موږ له تاسو سره یو ویډیو کلیپ شیر کړی و چې په هغې کې ښکاري یو دکاندار له دوو کم عمره چینکیو سره په خپل دکان کې همدا غلط کار کوي. خو ډیرو ملګرو له موږ څخه د دوی د دغه غلط او ګنده کار د دویم ویډیو کلیپ غوښتنه هم کړې وه چې دا دی موږ هم د دوی دغه غلط دویم ویډیو کلیپ هم پیدا کړ او غوښتل مو چې له تاسو سره شریک کړو. ملګرو په دغه نوي ویډیو کلیپ کې ښکاري چې دغه دکاندار دغه دومې ماشومې جنۍ ته د پردې له شا اشاره کوي او کوم سامان ورته ښیي چې راشه دغه سامان درته وښیم. کله چې دغه جنۍ هلته ورځي نو له هغې څخه جامې وباسي او همدغه غلط کار ورسره کوي. ملګرو د دوی دغه نوی غلط ویډیو کلیپ ډیر ګنده او فحاش دی چې په دې ویډیو کې د جنۍ ټول جسم ښکاري. نو موږ هم د یوټیوب د پالیسي په وجه دلته له تاسو سره نشو اپلوډ کولی. که د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ ته کمنټ وکړئ نو موږ به تاسو ته درولېږو. ملګرو نن سبا د فحاشي دور دی. هرې ښځې ته په کار ده چې د خپل کور څخه بازار ته د خپل کور نارینه ضرور ځان سره بوزي، ځکه چې نن سبا د دکاندارانو په جامه کې شیطانان او ځناور دکانونو کې ناست وي. ملګرو که د دوی دغه نوې ویډیو د چا په کار وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به تاسو ته درولېږو. د نورو داسې تازه او خوندورو ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.